مووی شروع کیږي او موږ یو جنۍ وینو چې نوم یې سویر دی. دا جنۍ په کالج کې سینیر سټوډنټ ده. په دې وخت کې دا په پارک کې رننګ کوي او خپل مستقبل په باره کې سوچونه کوي. ناڅاپه د دې موبایل ته یو کال راشي. کله چې دا کال پورته کړي نو معلومه شي چې دا انټرویو کال دی. هغه انټرویو چې سویر د ډیر وخت نه ورته انتظار کوي. دا خبر اورېدو سره سویر ډیر خوشاله شي. د سویر په مخ مسکا راشي او زړه کې امید پیدا شي. خو خبره دا و چې دا انټرویو د واشنگټن ښار کې و او واشنگټن د سویر د کور نه ډیر لري و. بل طرف ته د دې کور کې هم زر یو فیسټیوال راتلونکی و. داسې فیسټیوال چې پکې ټوله فیملی یو ځای کیږي، پارټي کوي او خوشحالي کوي. خو سویر د خپل مستقبل دپاره دا موقع ضایع کول نه وختل. هم د دې وجه و چې سویر د انټرویو دپاره تیاری شروع کړي. بیا یو وخت داسې راشي چې سویر چوپچاپ د خپل کور نه وځي. سویر چاته هیڅ ونه وایي، نه مور ته نه پلار ته. دا خپل موټر کې کینی او واشنگټن ته روان شي. خو لږ وخت وروسته سویر ته معلومي چې هاو روډ چې زه پې تلل غواړم هلته د فیسټیوال د وجې سخت ټرافیک دی. موټرونه قطار قطار ولاړ او مخکې تلل تقریبا ناممکن وي. هم د دې وجه و چې سویر فیصله وکړه چې نه زه به بل روډ ونیسم. بیا سویر د یو بلې لارې طرف ته روانه شي. لږ وخت وروسته سویر نوي روډ ته ورسیږي خو لږه مخکې لاړه شي نو وګوري چې دا لاره هم بنده ده. دا منظر لیدو سره سویر لږه پریشانه شي. نو بیا دا فیصله وکړي چې نور به جی پی اس نه استعمالوم بلکې د خپل پیپر میپ په مدد سره به لاره پیدا کوم. د دې سره یو زوړ کاغذي میپ موجود و. همدې میپ ته قتلو دا درېیمه لاره انتخاب کړي او بیا روانه شوه. څه فاصله وروسته دا خپل موټر ودروي. دا موټر نه راکوزه شي او د روډ غاړه کې ودرېږي او میپ ته په غور سره کتل شروع کړي. همدې وخت کې ناڅاپه د دې د موټر مخې ته یو بل موټر راشي او ودرېږي. د دې موټر نه دوه کسان راکوزه شي. دا دواړه رونه وي. په شروع کې دوی سویر سره ډیر په آرام او ښه خبرې کوي لکه ښه خلک وي. خو لږ وخت کې د دوی رویه بدله شي، د دوی خبرې بدې شي او سویر سره بدتمیزي شروع کی. سویر پوښه شي چې دا خلک سم نه دي نو دوی د سویر سره بدتمیزي شروع کی. کله چې یو رور ډیر نږدې راشي نو سویر ناڅاپه دې ته یو زورور کیک ورکړي او کله چې بل رور د شان سویر ونیولو نو سویر خپل چاکو راباسي او دا چاکو سویر همیشه د ځان د حفاظت لپاره د ځان سره ساتي. سویر بغیر د یره د یو رور زخمی کړي او دا سویر ته موقع ملاو شو پیدل د جنگل طرف ته تیزه منډه کی. بل طرف ته د دواړو رونه بیا پاسیږي. دوی ډیر غوسه شي. اوس د دوی صرف یو هدف وي، سویر نیول. هر قیمت چې وي دوی غواړي سویر ونیسي. بل طرف ته سویر د خپل ژوند د بچاکولو دپاره په ډیر زور منډې وهي. د سویر ساه تیزه کیږي، زړی په زور درزاګیږي خو بیا هم نه ودرېږي او منډې وهلو سره سره سویر رو د دې دواړو رونو نه ډیر لرې شوی و. بل طرف ته که سویر د هغې دواړو رونو نه ځان بچ کړو اوس یوه بله لویه مسله د دې وي چې سویر په جنګل کې روکه شوی وي او بدتره خبره دا وي چې سویر خپه هم سخت زخمی شوی وي. سویر د ورځې ډیر وخت مزل وکړي. سویر ډیره ستړي شوی وي او سخته تنده هم ورته لګېدلې وي. د ډیر مزل وروسته بالاخره د یوې وړې ندۍ ته ورسېده. دې زر د ندۍ نه اوبې وڅکلې او لږه ساه یې واخیسته. خو تر دې وخته پورې شپه هم راغلی وي. شاوخوا هر طرف توره تیاره خواره شوي وي. د جنګل نه عجیبه اوازونه راتلل. هم د دې وجه و چې سویر مجبوره شي چې همدلته د ندۍ په غاړه شپه تېره کړي. بل طرف ته یوه ښځه پولیس سټیشن ته کال وکړې. دې پولیسو ته وویل دلته په سړک باندې یو موټر له پرون نه ولاړ دی خو په موټر کې هیڅ څوک هم نشته. دا خبر اورېدو سره یو پولیس افیسر خپل موټر کې کینی او هغې ځای په لاړ شي. کله چې دې هلته رارسیږي نو مونږ وګورو چې دا موټر د بل چا نه بلکې د سویر موټر دی. نو پولیس والے شاوخوا تالاشي شروع کی خو سویر هیڅ ځای نه ښکارېږي. خو په ځمکه باندې عجیبه نشانونه موجود وي. داسې نشانونه لکه چې څوک چې په زور راښکړي وي. دا نشانونه د دوه سره د پولیس افیسر شک پیدا شي. دې د شاوخوا کورونو طرف ته لاړ شي او خلکو نه پوښتنې شروع کی. پوښتنه کې دې بالاخره د دواړو رورو کور ته هم ورسیږي. په دې وخت کې لوی رور کور کې موجود و. پولیس افیسر ته پوښتنه وکړي چې ته معلومات شته چې دا موټر د چا دی؟ خو دې ډایرکټ انکار وکړي او وایي نه مته پته نشته چې د چا دی دا موټر. همدې وخت بیا رول هم کور ته راشي خو د دې ټي شرټ باندې د وینې نښه لګېدلې وي او دا وینه هماغه ځای کې وه چېرته چې سویر د یو چاکو زخمی کړی و. دا منظر لیدو سره د پولیسو افیسر په دې دواړو رونو باندې سخت شک پیدا شي. خو مسله دا و چې د دې سره د بوی خلاف هیڅ ثبوت نه و نو دې مجبور شي او چپ چاپ د دې ځای نه لاړ شي. بل طرف ته په جنګل کې بیا سویر مونږ ګورو. دا لا اوس هم د ندۍ په خوا کې ناسته وي. د دې خپه دومره زخمی وي چې دې ته سخت تکلیف و او ټولو نه بد حالت دا و چې سویر د 24 کینټو نه وږې او تږې وي. نه یې څه خوړلې وي او نه یې سمې اوبه وڅکلې وي. د دې دومره وینه بهېدلې وي چې دا ډیره کمزوره شوې وي. خو بیا هم سویر هار نه مني. دا د خپلې زخمی خپې سره رو په ډیر مشکل سره مخکې روانه وه. هم د وخت ناڅاپه دا د پهاړۍ د پاسه د چا اوازونه ورلیدل. سویر لږه سر پورته کړي خو چې کله پورته وګوري نو یو موټر د پهاړۍ نه ښکته راورځېږي او داسې عام موټر نه و بلکې دا خو د سویر خپل موټر و. اصل کې د دواړو رونو دا موټر د پهاړۍ نه ښکته ځکه غورځولی و چې که دا موټر دلته ولاړ وي نو پولیس به بار دلته راځي او بیا امکان و چې د دوی راز به افشا شي. هم د دې وجه و چې د دواړو رونو د سویر موټر د پهاړۍ نه ښکته غورځول او بیا د دې ځای نه وتښتېدل. لږ وخت وروسته سویر رولو د خپل موټر ته ورسېده. سویر موټر ته وننوته او د موټر نه خپل موبایل راواخیست. خو چې کله سویر خپل موبایل ته وګوري نو د دې تقریبا نا امیده شي ځکه د دې موبایل سکرین یې ټوټې شوی و. خو بیا هم موبایل لګل ډیر چلیدو. خو بدبختي دا وه چې د دې ته موبایل بیټري هم ډیره کمه پاتې وه او تر دې هم
لویه مسله دا وه چې په دې ځنګل کې بالکل نیټورک نو، نه سیګنل او نه انټرنیټ، یعنی سویر چاته نه میسج او نه کال کولی شي چې مرسته ته وغواړي. دا هر څه لیدو سره سویر نور هم کمزوري او مایوسه شي. د دې بدن کې طاقت تقریبا ختم شوی او بالاخره دا بهوشه شي او همدې ځای کې ولویږي. خو بیا په بل سین کې کله چې د سویر سترګې خلاص شي نو سویر ځان یو کور کې ویني. دې ته لږه حیرانتیا هم وي او لږه یریدل هم وي. د دې مخې ته یو هلک ولاړ وي، د ده نوم لویل وي. لویل د سویر زخمی خپه باندې پټي تړالی وي، خو سویر بیا هم په دې سړي یقین نه کوي ځکه چې د ده اول عاداسې نه ډیره یریدلی وي. دې ته داسې احساس کیږي لکه دا هلک هم شاید ماته نقصان راکولی شي. همدا وجه ده چې سویر په زور زور چغې وهي، خو لویل ورته وایي چپ شه، چغې مه وهه. خو سویر بیا هم نه غلی کیږي، نو دا کوشش کوي چې د دې کوره نه وتښتیم. خو کله چې دا ودرېږي نو د سختې کمزورۍ د وجې بیا پریوزي او یو ځل بیا بېهوش شي. خو دا ځل چې کله سویر ته بیا هوش راشي نو دا وګوري چې لویل د سویر لاسونه او خپې تړالي وي. دا منظر لیدو سره سویر نور هم غبراو شي. لویل بیا دې ته ډوډۍ یا بریډ ورکړي او وایي دا وخوره، تا ډیره کمزوري شوې یې. بیا لویل د سویر نه تپوس وکړي ته دلته دې ځنګل ته سله راغلی یې. سویر لږ سوچ وکړي او بیا لویل ته ټوله قصه واکوي چې څنګه دوه وروړو را باندې حمله وکړه او څنګه ما د ځان د بچکولو دپاره ځنګل ته وتښتېدم. بل طرف ته په ځنګل کې دواړه روڼې موږ وینو. دوی لا اوس هم سویر پسې ګرځي، ټول ځنګل کې یې لټاوي. لږ مخې ته راشي دوی ته د سویر د کپړو یو ټوټه میلاو شي. دا ټوټه لیدو سره دوی ته یقین وشي چې سویر لا اوس هم په ځنګل کې ده او ډیره لیرې نه ده. بل طرف ته سویر او لویل یو بل سره خبرې کوي، خو ناڅاپه د کور نه بهر د یو موټر आवाज راشي. سویر چې دا आवाज ووري نو د دې امید پیدا شي چې څوک به مدد وکړي، نو دا په زور زور مدد غواړي. مدد مدد. خو لویل زر د دې خوله بنده کړي او ورته وایي چپ شه، زه بهر ګورم چې څوک دی. بیا لویل د کور نه بهر راشي، خو چې کله دی بهر وګوري نو حیران شي ځکه چې دلته هماغه دواړه روڼې ولاړ وي. اصل کې لویل د همدې روڼو کزن و. دا دواړه روڼې لویل ته وایي دلته یو جني خو نه ده راغلې. خو لویل انکار وکړي او وایي نه، ما داسې هیڅ جني نه ده لیدلې. خو دا دواړه روڼې د ده په خبرو بالکل یقین پې ونه کوي، بلکې دا دواړه روڼې په لویل شک کوي. دوی دواړه کور ته دننه داخل شي، خو تر هغې مخکې سویر له کوره نه بهر وتلی وه او دلته نږدې یو خراب زوړ ټرک ولاړو. سویر همدې ټرک کې پته شي. لږ وخت وروسته کله چې دواړه روڼې د دې ځای نه لاړ شي نو لویل سویر پسې ورشي او ورته وایي تا غلط کار وکړو، ته به د کوره نه بهر نه راوتلې. بیا ورته وایي راځه واپس کور ته. اصل کې لویل بد انسان نه دی، دی غواړي سویر د خپلو کزنانو نه بچ کړي، یعنی دی پر اختیار د سویر مدد کول غواړي. او دا ځکه چې لویل ته پته وي چې د زما دواړه کزنان ښه هلاکان نه دي، بلکې هغوی ډیر خطرناک انسانان دي. بل طرف ته موږ هغه پولیس افیسر بیا وینو، هماغه پولیس چې د سویر موټر یې لیدلی و. په دې وخت کې د سینیر افیسر ته تپوس وکړي د هغې کیس دی څه چل وکړ، د هغې موټر په باره کې دی څه معلومات پیدا کړل، دا موټر د چا دی. بیا دی ورته وایي په دې موټر کې یو جني وه چې دا د 100 ورځو نه لاپته شوې ده. سینیر افیسر یې غوسه شي او ورته وایي همدا وجه ده چې ته باید په هر قیمت باندې دا جني پیدا کې او دا کیس حل کې. د دې خبرې وروسته پولیس افیسر بیا یو ځل د هغو روڼو کور ته لاړ شي. دلته دی دوی ته وایي تاسو لویه غلطي کړې ده چې هغه جني مو پرېښوده، ځکه چې دا کیس ډیر سیریس شو او خبره ډیره بره پورې رسیدلې ده. خو اصل کې حقیقت دا و چې دا پولیس افیسر هم کرپټ وي او دې دواړه رونو سره ملګری دی. بل طرف ته د لویل په کور کې سویر لویل ته منت کوي. دی ورته وایي پلیز ما د دې ځای نه وباسه، زه ځان واشنګټن ته رسوم، زما ډیر ضروري کار دی، زما انټرویو دی او واشنګټن د دې ځای نه اوس ډیر لیرې نه ده. خو لویل ورته وایي زما سره خو هیڅ موټر نشته، خو یو کار شته، دا ویکند باندې زما دواړه کزنان د یو کار دپاره بهر ځي، نو هغه وخت به د هغوی موټر زما سره پاتې شي او هماغه وخت به زه ته هر ځای ته رسولی شم. بیا لویل سویر ته وایي نو بس اوس ته چوپچاپ صبر وکړه، صرف 2-3 ورځې انتظار وکړه، بیا د هر څه سم شي. اوس دلته سویر او لویل یو بل سره ډیر فرندلی شي. رو د سویر هم په لویل یقین پیدا شي. دې ته معلومه شي چې لویل ښه هلک دی، داسې انسان مه دی چې ماته نقصان راکړي، بلکې لویل خو رښتیا د دې مدد کول غواړي. نو اوس دا دواړه په همدې کور کې په آرام سره اوسېدل شروع کړي. دلته موږ ته دا هم معلومه شي چې اصل کې لویل د کیمیا سټوډنټ دی. دا وجه ده چې دی اکثر وخت د کیمیاوي شیانو تجربه کوي. په همدې وخت کې هم دی د کیمیاوي موادو نه یو شی جوړوي او د دې شی په باره کې سویر ته تفصیل سره بیان کوي. بل طرف ته بیا موږ دواړه روڼې وینو. یو ځل بیا دوی د لویل کور ته راشي. دا ځل دوی د چا سره 100 بکسونه هم راوړي. خو کله چې دوی کور ته دننه راشي
نو لویل په خسدې دلته ډیر زیات لوګي جوړ کړي، ټول کور په لوګي ډک شي. همدا موقع سویر د دې موقع فایده واخلي او د کور نه پټوزي او منډه وهي تر دې چې د ندې غاړې ته ورسیږي. همدا وجوه چې دوی دواړه رونه خبر هم نشي چې سویر اصل کې د دوی د کزن په کور کې اوسیږي. بل طرف ته بیا پولیس سټیشن کې یو بل سین ښکاره شي. دلته یو پولیس افیسر ته دا خبره معلومه شوې وي چې دا پولیس اصل کې کرپټ دی او د هغې دواړو رونو سره میلاو شوی دی او د ایماندار پولیس افیسر د کرپټ پولیس ته ګون ونیسي. خو دې نه غواړي چې دې نورو ته حقیقت ووایي چې ناڅاپه د کرپټ پولیس افیسر په دې دز وکړي او د ایماندار پولیس همدې ځای کې مړ شي. بیا د کرپټ پولیس د همدې دواړو رونو په مرسته د دې پولیس لاش پټ کړي، لږه هیڅ هم نه وي شوي. لږ وخت وروسته سینیر شریف دلته راشي، نو د کرپټ پولیس یو بله چالاکي وکړي. دې ټول الزام په هماغه مړ شوي پولیس واچوي او وایي چې هماغه پولیس سویر غایب کړی دی او بیا په خپله هم تښتېدلی دی. یعنی داسې وښیي لکه ټول قصور د هغې مړ پولیس وي. خو سینیر شریف په سخت انداز کې ورته وایي اوس بس دی، دا کیس مې ستا د لاسه واخیستو او دا مې سټیټ پولیس ته ورکړی دی. او دا خبره اورېدو سره د کرپټ پولیس ډیر ورخطا شي ځکه چې دا ډیره سنجیده معامله وي. دا خبره اورېدو سره د کرپټ پولیس افیسر ډیر پریشان شي، نو دی ډایرکټ د هغو دواړو رونو خواته لاړ شي او ورته ووایي ما ته داسې ښکاري چې اوس به موږ خامخا پنساو شو. اصل کې حقیقت دا و چې دا پولیس افیسر د دې دواړو رونو سره د ډرګز کاروبار کوي او دا ډرګز دوی دپاره لویل جوړوي. همدا وجه ده چې هغه ورځ چې دوی د لویل کور ته لوی لوی بکسونه یوړل، نو په اصل کې په هغو بکسونو کې د ډرګز جوړولو سامانو. بل طرف ته سویر او لویل د کور نه بهر ناست دي. همدې وخت ناڅاپه د کرپټ پولیس افیسر موټر د دې ځای نه تیر شي. دې لږ سوچ وکړي او ناڅاپه یې شک پیدا شي. دې په زړه کې وایي شاید سویر همدلته د لویل په کور کې وي، نو دې خپل موټر د دې ځای کې ودروي. بیا لویل ته وایي زه ستا د کور تالاشي اخلم. خو لویل ډایرکټ دته انکار وکړي او ورته وایي زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما د کور تالاشي واخلې. او بل طرف ته د دې پولیس سره د تالاشي سو وارنټ هم نه وي، نو قانوني طور پر دې نشي کولی د کور تالاشي. خو بیا هم دې پولیس دا خبره دوی دواړو رونو ته ووایي زما پوره یقین دی چې هغه جینۍ سویر د لویل په کور کې ده. نو دا خبره اورېدو سره دوی دواړه رونه ډایرکټ د لویل کور ته راشي او کله چې دوی کور ته دننه شي نو دلته سویر ویني. خو همدا وخت لویل یوه چالاکي وکړي، دې خپلو کزنانو ته ووایي چې تاسو د پته نشته چې ما دا جینۍ ولې د ځان سره ایښې ده، ما خو دا قید کړې ده، دا زما ټول کارونه کوي. بیا لویل سویر ته اشاره وکړي او ورته ووایي سویر لاړه شه کافي جوړه کا. سویر هم چوپ چاپ کچن ته لاړه شي، دلته د کافې مګ په اوون کې کېدي او بیا واپس د لویل خواته راشي. لږ وخت وروسته د اوون نه یو آواز راشي، یعنی کافي تیاره شوې ده. نو د دې رونو نه کشر پاسي او د اوون طرف ته لاړ شي. خو ناڅاپه د اوون کې یو زوردار بلاست وشي، همدې ځای کې کشر رور مړ شي. بلاست دومره لوی وي چې ټول کور اور واخلي او ټول د کور نه بهر وورځېږي او ټول سخت زخمی شي. اصل کې دا بلاست ځکه وشو چې څه وخت مخکې لویل په کور کې یو خطرناک کیمیاوي مواد جوړ کړی و او د بلاست همدې کیمیا د وجې وشو. لویل مخکې نه سویر ته دا خبره کړې وه چې کله هم څه موقع میلاو شي نو موږ به داسې بلاست کوو او د دوی یو چال و. اوس لویل او سویر د کور نه بهر پراته وي. لویل ډیر سخت زخمی شوی وي خو سویر بیا هم لږ ښه حالت کې وي. خو ناڅاپه دلته بل رور هم راشي، دې دومره سویدلی وي ټول بدن یې تقریبا سویدلی وي. دا منظر ډیر خطرناک وي. همدا وخت لویل سویر ته ووایي زر د دې ځای نه تښتې خپل ځان بچ کا. سویر ډایرکټ منډه شروع کړي خو شاته سویدلی رور د هغې طرف ته ټوپک بره کړي. دې تقریبا په سویر ډس کول والوي خو لویل ورپسې ورشي او راونیسي. لویل د دې نه ټوپک واخلي او بیا یې دې سړی ته برابر کړي. خو لا لویل دې سړی نوي ورشیته چې ناڅاپه شاته نه کرپټ پولیس افیسر راشي او په دې دواغو دزې وکړي. په همدې دزو کې لویل هم مړ شي او دا سویدلی رور هم ختم شي. اصل کې دې کرپټ پولیس دا کار ځکه وکړو چې د دې خلاف هیڅ ثبوت پاتې نشي. بل طرف ته سویر په جنگل کې په زوره زوره منډې وهي. دا منډه وهي تر دې چې بالاخره مین روډ ته ورسیږي. دلته یو پولیس موټر راشي او سویر ډیره خوشحاله شي او موټر کې کینی. سویر ډیر زر پوه شي چې دا خو د هغه کرپټ پولیس افیسر ناست دی. دا لیدو سره سویر زر پوه شي چې دا سړی خطرناک دی، نو دا بیا د دې ځای نه تښتېدل شروع کړي. خو د پولیس افیسر سویر ونیسي او د ندې غاړې ته یې بوزي. دلته دې سویر په اوبو کې بیا بیا ډوبوي او دې غواړي چې سویر مړه کړي. خو همدا وخت هغه سکریو ډرایور چې لویل سویر ته ورکړی و او ورته یې ویلی و دا ځان سره هر ټیم ساته، دا سکریو ډرایور اوبو کې غورځېږي. سویر په ډیر مشکله د هغې راواخلي او بیا په ټول زور سره په پولیس حمله وکړي. دې څو وارې په سکریو ډرایور پې غوزارونه وکړي. پولیس سخت زخمی شي او سویر د ندې نه بهر وځي. بیا د منډه وهي او واپس مین روډ ته راورسیږي. دلته ناڅاپه د شاته نه ډیر پولیس ګاډي راشي.
دا ټول پولیس هم په دې کیس دپاره دلته راغلي وي ځکه چې دلته د مخکې نه ډیر قتلونه شوي وي. یو پولیس افیسر هم لاپته شوی و او بل طرف ته سویر او د دې موټر هم ډیر وخت نه ورک و. نو پولیس هم دې ځای ته راغلي وي. اوس چې پولیس راغلو نو ښکاره خبره ده چې سویر بچه شوه او که هغه کرپټ پولیس افیسر ژوندی پاتې شي نو پولیس به یې خامخا ونیوي.